اور ورته ودربومه په غلا به شي او که نه هغه ورته دغه بلې فلمونه د راسره خفه شوله خو زمانه یا به وار وکړو یا به په غلا شي. سلام علیکم. وعلیکم السلام بله. څنګه یې؟ ښه یم. څه لاره دی؟ هغه بابا دلته کور ته تللی ده نشته مونږ کره ښه؟ ولې دونه څنګه چلې؟ ډېر ډېر دې په کمو سترګو راغلې. په دې خپلو هغه سترګې خو دې کلکې دي د مور او د پلار زوی مې چې څنګه دې د مور سترګې کلکې دي خیر مارې دغه شان دې د پلار هم دي دغه شان د ستا هم دي. څنګه دې څنګه روټۍ دې کړې که نه هېڅ څه مې هم نه دي کړې. ولې خیر مارانو موږ خو په کور مالک کې چړ کړو. ها تا ته ولې دا پته نشته؟ او یا سره هغه بېګا پروګرام هغه شپې مه پسې بار کړې ده. لکه هغه پروګرامونه د یخې سړی راوړي. مړه به څه وکړې؟ نه هغه ورځ چې ته زما د ماما د لور ته اوختي راوختي که نه تا دې چاکو باندې څه کولو؟ هغه خو تیاره قاشوغه ده که مخامخ تولي ده زه په سترګو یې دوکه کړې. خیر دی که نه نو ولې نه رښتیا خبره ده. زه ورته نه وم نو زه خو په لار روان وم هغې راونیولم که نه. ولې نه ولې نه خو رانیسي هغې خو به هلته هم خلک رانیول نه د هغې کلي نه خو خلکو روشړله نو وروره یې دا خبره وکړه وي دا به تاسو کړ یو سور به ځي خو هېڅ مې په ډانګ کې تا خو هغه دغه نه دی السلام علیکم. امیلی دی اوس پر باندې سلطانې کومه تا چې دا بل زه لاره کې رونیولمه یم دا به نو چلې غري تا چې دا بل لاره کې رونیولم او په چکو چکو دې ووهلمه دا زه داسې داسې یتیم ښکارېدمه. ته دلته څه کې؟ ته دلته څه کې ته ما ته دا ووایه زه دلته څه کوم جنۍ؟ دا زما خاوند نه دی دا سره دې څنګه ولاړ دي دلته بل ورځ خو دې زه ووهلم او زه دې بېعزته کړم غونډ کلي چې هم راته کتل او څوک داسې نه و چې تا نه یې زه خلاص کړی وم تا زه ووهلم دا ګیلې له راغلې به دا خو ماشومه ده مړه ته ولې اوس په خپله ولاړې ته څه کې دلته ویمه؟ وایم دا به نه چلې څه کې ته؟ ته څه کې نو بس ګوره به ته دا دغه دې که نه مړې ما به دله ورکوي دا تاسو شروع کړې ده؟ نه دا خو دلته ولاړې دا خو د نایلې رور دی نو نایلې کپړې لاندې دي تیارې دغه دې هغې ته ووایې کپړې لاندې دي تیارې که نه او ورته یې هغه وایي چې هغه دغه سره ریشه نه ملاوېږي کمیس سره هغې لا کسان ریشه راوړه ریشه به مو شي خو کمیس به مو شي خو ته ما ته دا وایي چې دا سړی دلته څه کوي مړې بابا دا زما دیدن له راغلې نه دا بل زه ورځې به ما نه معافي غواړي الله به دا شیطاني نه کوم ګنې زه به دا ټول کلي کې اوس ډنډوره پیټاو کړم او ګورې اعلان به کومه په جومات کې د دې خبرې رښتیا ده دا ورته ویم که دې ورته ویم دا خبره رښتیا ده دا خو کوم غاړې ته ډول واچوي کوڅه په کوڅه ګرځي لا کوي دن ډېر دغه کې دا همدا څه کیسه ده؟ الله دا زما د لوبو ملګری دی ما ومېرېدل ښه چې ته م راپسې وویې نه یاسینه زه به تا پسې ویم یاسینه وروره ګورې مه کوه ګورې جومات ته زه اعلان به کوم نور څه نه کوم نه دلته ته څه کې دې جنۍ سره؟ ته څه کې دلته زما دا خو په لاره تېرېده ته زه خو په لاره کې تېرېدم او ته مې ولیدې رښتیا وایي که نه نو ته هم ټایم ناټایم نه ګورې اوبه ټسه ټسه او ټس لاره کوڅه نه ګورې او چې زنانو ته ته ودرېږې دا چې ستا ښځه شي نو بیا دې لپسې ته راځه زه به کور ته لاړه شم څنګه دا خبره پاکه کړه؟ اورېږه اوس په مې دې وخېږې ته چېرته ځې ما یې څوک په راشي لاره ده که نه ته څه کوې مونږ کورو نه کوم هغه لږ ګورمه نشته که نه کور یاسر کې ګورمه یاسر نشته چا شي لاره ده که نه نو ته ما دغه دې که ته ما نه پرېږده اوس باقي مې پرېږده یاسینه نه یاسینۍ نه داسې کې یاسینو یاسینه ته ځې که یې سارېږي وایم وروره تاسو دا بل چې ته والیم زه ښه نو د هغې دغه به نه څوک راس کړي زما پړه کې خو تا ته اور بل دی ښه زه ټیک شوم نازکې دې لږ دلته راشه ای نه ورې بند کو ورکو جواب که که نه فلاني ورکو وی اوس به مې د سره توره بدنامه کړي ته دا غواړې نو تا ته څوک وایي چې تخته خبره وایه دا به نه چلېږي وایم خبره وایه وایه بال بنه کې ګورې خوله خو د ده سورې ده چاته پوه بال بنه کې ګورې بل ورځ دې ګورې وایم چې په والو را نه خلاصېږي راته ځه
ځه بس ځه چاته نه ویم مه وایه چاته وایه وځه مه وایه ځه الله دې تبا کې دا خلکو نه یارانې جوړې کنه دا دلال چې ورته خلکو وي دا خو دلال دې زموږ د کلي بیا سره هم دی نو دغه نه خو نیم خبر خو لکه دې دا دغه کوي نو دله د 100 روپۍ چې په لارې اینې د 100 روپۍ به له ورکوه ټول ورځ زما د کوڅې مخې د زما خبرې به تا له وړي ستا خبرې به ما له وړي د عادت دا دی اوس ته پخلا شوې که نه چې زما اړه ښه شي زه پخلا یم مړه خو یاسین ته څه مه وایه مړه دا سم چې د ته راحرکتونه مې سم غوښتي سم مزه راکوي سم خنداګلې دي راځه که نه چې دا د چا وه دا مې د نکال لوبخې دا د هغه د لاس وه وایي ته کمرې کې دا یې پر تیر کې ما راسوړنده کړ تا تیر ته هم خیال وکړو په لږ ټایم کې څه به کېږه نه دی بس راځه که نه شربت وربت وڅکې ها خو آینده لپاره مې ګل رخ سره ولیدې که نه نو نه به تېغ نه به دا کپرې وي ای مور سړي سلامونه کوه انسان څنګه خشتنن ښکاري سپینه جوړه چې ټولو تور واسکټ او پالنګ له را رواني خدای پاکه دا سړی خو دا نه تنین ویلې چې دا منګې خو یې راته ډکو که نه وی زه په ماتو ډکو باندې اوس دام ډکو پشلک دیو لګره کوي په غاړه کې به م راته نسوار غورځولي یو ځای د ده نه پاتې نه شو دې خبر چې چېرته به ته ما ورته ویم ځه نو وځه چېرته ګور چارې له وځه او تلي به بیا به بار ملګرو سره ناست دی دې سړي بل کار نشته ته به چې هلک دی زوړ شو خو هغه هلکوانې خوی نه پرې نه خوستو هر وخت چې دا ور دې بند کړي دی ښځې ته به وایې چې ډاکې لګي ډاکې په خیر علي کونډه مه شي دا بیا دې څه ګوره د ځان سره شروع کړو هغه جومات ته را روان یم چې ستا دا خبرې زه هلته ورمه دا خبرې لږ په مزه کوه کمبختې کوم چې کونډه شم نو خو به یې که نه زه خو همدغه ویم چې خدای یا ما کونډ کړي او یا مې د دې ښځې نه خلاص کړي خدایه ما کونډه کې ما چې تا نه خلاصه شم وګورې دا مانګې مات نه کړي دا دې نه اوس خبرې دا نه سبا ملاویږم نه ته خو یې په دې نه غونډ لوښې لرګرې مات کړ دا ګورې نه دا ګور نه چې دغه کور روانه ښځه یم ستا کور مې روان کو ستا روان کور خو ما راټول کو ټول دې کړو تاسو ښځو له چلونه درځي او هسې نه چې اوس هغه پخواني وخت د ما تېر دی چې زه یو د لښتو او د ګودرو نه راډکوي نه شکر د کور کې بمبه شته د دې نه راډکومه زما دا نظر زور نه چې زه به منګېلم او زم د ګودر دا به په سپین سر باندې اوبه راوړم ته رسه راپاره ته لږې راوړه ښه زه د لغم خادیان وکړم که اوبه بدل وکړم ته به نور څه کوې څه داسې ګاډي راکاږي ما چې تا ته ویلو که نه او دا پم په مازه باندې وخه نه ګوره ورڅلې دې غورځولي په دویمه ورځ دا ورانې ستا د لاسه خدای دې بېخونه باته ځانه د هغه شومپړک سړی ساز کړی تا خو ما له زړه پوښ ما چې تا ته وي که نه چې نن زه لاړ شي چېرته ګوډ چارې له تو ما قتلې وي هغه ملګرو سره ناست وي یو سړي یې زوړ شوي خو د هلکوانې هغه عادتونه دې پرې نه او دا خوستو څنګه دوی به دې څه کوي چې هر وخت دې د کبروتو بیا کوم خواته نه ته چې د په عمر کې تا کار کړی تا خو زه راواده کړم هم به د غرمې د لسو بجو پورې پروت وي پلار به دې په شرمېدو په کارونو وایم ما ته ګورې کیسې مه کوه زه د خاندانه پېژنم غرونه دې ما پېژندل هغه نیکه دې پېژنم او شکر الحمدلله د ما پلار نیکه سره و ما ځکه کار نه کوم زه خو د مالکانانو د کورنۍ یم په تا باندې ووړېدم خدای دې بېخونه باته تا خبرې خو ما ته مه کوه زه خو زه پردی څوک یم د ملکانانو د کورنۍ هسې د پکوړو په چان باندې ووړېدم دا اوس څه شی دي ته ته ښه ښځې سړی په دې کور کې ناست نو دا کور پې ښکلې ښکاري دا وګوره په خدای خیر وکړه چې 2 منټه دې کور ته راننوځي که نه څه خو کور دغه شان دغه حال دی یا لمچوره یا د بډبیرې بسه ته ما ته خبرې کې زه کټ کې کېناستې راله سر مه خرابوه هغه زوی څه شو پروت پی کوټه کې بس ته هم ورسره پرېږده دغه په کوټه پراته او دا غم خادیانې او دا خرچې به در زه برداشت کوم
زه پکې نور نه ما خدای دې بې خونه باسه ته به وایې چې زوی دې نه دی یا دې رور دی یا دې تربور دی ته وایې چې بس هغه چې زه کار له ځم هغه به راسولي ستا سره کوم خبرې سمه کوه ګورې بوډۍ دې سر له کونټۍ رابغوم دا زوی راته تا وران کاو اوس هم درته هغه کار کوم نور د دې خرطول لوډ شیډینګ نه ما لګوم زه پکې نور نه یم ګورې ساجل زه پکې نور نیم چې ته پکې نیزې پکې سر کې نیم زه یو سر یم خالد جوړ بیا راغو دی بیا وږی شو رو لګېده پیوسو ستړی مه شې نه جینې موږ د بس هلته ګرځو ته دلته راغلی یې خالد ته خو یاسر راغو خدایه پاکه هو ته څنګه راځې زموږ د کور نه څنګه راغم بس تهمتونه الزامونه د چې راباندې لګي بس راغم یا خدای نو ته د نازکې خولې بچې ځې یا نو زم بنا چې ما باندې تهمتونه بیخي بې بدې لګی اخر زما ګناه څه ده دې نور ته به ولیړو کو کټه به کینو تو درې دی نو راځه کښېنه که نه داسې کار دی که نه دا خو موږ ټول د ماما ترورې بچي وو دې خبرو دې بسې به مخ نه وړې زه را بسې رالم شا به کپړې مپړې راخله چې بوزم دې ځان سره څنګه به مخ نه وړې نو دا د مخ کتو خبرې دي یا خامخا به زه مخ وړم کور کې چې دوه لوښي یې وکړنګېږي نو هم اواز کوي خیر تاسو دواړه لکه د خویندو رنګې ژوند تېروئ خالد څه شو هغه بار ته وته دی لا نه دی راغلی لوښي چې دی بار کړنګېدلي دي کور کې نه دي نو بار څوک وه څوک و یوه نازکه ده نو نور څوک دي د چا په سره څه مسله وه په لاره وران شوې څه قیصه وه بس بیخي پې به دی دا زمانه هم نه څنګه بیخي بې بدې او وړه ده وړه نه ده غټه ده ښه پوهېږي خو بس هسې په ما الزامونه لګوي د څه الزام یې راباندې لګول ته خو ما ته ووایه که نه وای د سن دی که څه دی نوم خو یې نه راځي خو د هغه په سر را سره ورانه شوه نو د واحده سن په سر دا تاسو سره ورانېده ولې خیر و لاره کې ما له مخې له راغو نو د هغې په سر را سره ورانه شوه نو خو زما څه نه دی چې دا تاسو د هغې په سر ورانېده دا تپوس دې د خور نه وکړه نو زه ځم ته هم ځان سره بوځم چې هر څه مسلې ما ته به اوس هلته کور کې پته ولګي ته به هم راته ښه صفا خبره وکړې او به هم وکړي دې له به زه خپې ماتې زه به هم خبره وکړم هغه هم خبره وکړي نو بیا فیصله په تا باندې ده ټیک شو کپړې مپړې دې تیارې کړې دي کو نه تیارې به زر راوړې زه هلته کې ناست یم اوبه هم راواخله ماله او خالد به هم راشي د هغې پورې نو تا زه ځان سره بولم هلته کې دا مسله ده زه خلکومه دا دویمه پیره شوه یو ګیله راته بل هم چا کړې ده خو کو دا دواړه یو کس یو خبره اترئ که نه نو دې سره زه حساب کتاب کوم نن د ستا د وړاندې صحیح ده ښه زه ورته خو ما نه دي راوړې زه خو ډایرکټ د لارې نه راتاوه شوم ښه مونږ کرې دي او تاسو کرې دي نو زه خو ډایرکټ راغم بیا داسې کار وکړه پړونې راواخله که نه او زه چې ځو صحیح ده ډېره ښه ده هوا زه شابه ای ښایي نازکې دا د ستا د لاسه به زه په شرمونو شرمېږم پوه شوې چې څه درسره وکړمه خور مې وجلې دې م نه شمه او د دې خلکو دا سترګې راته راړی تیاره شوې تیاره شوې ها درغلم تیاره شومه داسې ځو ښه داسې ځو راځه او اوس به زه هغې سره خپل حساب کتاب کوم صحیح ده زه راځه چې ورشو راځه چې څه کېږي